ستړي مشه زه رحمان بندرم دا پروګرام بی کاست دی. نننې پروګرام به د دې سوال یا پوښتنې نه شروع کړو چې آخر پاکستان په افغانستان کې حملې ولې کړې وې. مقصد یې دا و په ظاهره چې هغه ځای ټي ټي پي وسلوال دی او له هغه ځایه د افغان طالبانو په لمسه د هندوستان او اسرائیل په لمسه په پاکستان کې د پاکستاني پوځیانو وینې تویوي. نو د دې پوښتنې ځواب دا دی چې تر اوسه پورې خو هغه مسله د پاکستان نه ده حل شوې. لہذا د جنگ امکانات څنګه چې پاکستانیان وایي موجود دي، لہذا جنگ امکان موجود دی، که څه هم د روغې جوړې خبرې روانې دي. خو دا قصه در اصل له هغه ځای شروع کیږي کوم ځای چې د امریکا صدر ښاغلی ډانلډ ټرمپ دا خبره وکړه چې د په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې د بیرته نیولو خواهش لري. په 25 د سپتمبر یعنې 2 میاشتې مخکې د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشل عاصم منیر وایټ هاوس ته راغی او د هغې وروسته د صدر ټرمپ هغه فیورټ فیلډ مارشل جوړ شو، یعنې تر ټولو زیات د خوښې فیلډ مارشل یې خپل جوړ کړ. هم په دغه ورځ باندې د ترکیې صدر طیب اردوان وایټ هاوس ته راغی او د هغه سره د F-35 او F-16 د امریکا جنگي جهازونو چې کوم معاهدې دي په هغې کې پرمختګ ولیدل شو. د دغې نه 9 ورځې وروستو پاکستان په افغانستان باندې بریدونه وکړل. د دې تمامې لوبې یوه کړی سعودي عرب هم دی. هغه سعودي عرب چې د نن نه نږدې 2 کاله مخکې د هغو کراون پرنس یا شهزاده محمد بن سلمان په وایټ هاوس کې د ناخوښه تن په توګه باندې پیژندل کېده. د امریکا په کانګرس کې او د امریکا په مطبوعاتو کې علت یې څه؟ جمال خاشقجي. جمال خاشقجي سعودي اوس باشنده و، شهري و، د واشنگټن پوسټ خبریالو په ترکیې کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې ووژل شو او امریکا د بشري حقوقو شور پورته کړ او په محمد بن سلمان باندې ګوته نیول پورته شو چې په دې قتل کې دی ککړ دی. I think is in big trouble and they should be in big trouble. خو د دې نه 2 کاله وروسته یو وار بیا پرون محمد بن سلمان په وایټ هاوس کې موجود و، خو په هغه باندې او د هغه په لمن باندې دغه تورونه پرون نه لیدل کېدل، بلکې په وایټ هاوس کې په سپینه ماڼۍ کې هغه ته د امریکا صدر سلامۍ کولې، ډوډۍ یې ورته کولې، د هغه میرمن ورله خوراک تیار کړی و او چې کله هغه وایټ هاوس را دننه کېده نو د امریکا له لورې هغه د تاریخي هرکلی ویل کېده. لاندې سره قالینونه غوړېدلي وو، ګلونه پاشېدل کېدل او د وایټ هاوس د پاسه جنګي جهازونو هغه ته سلامۍ کولې. دا بدلون ولې وشو؟ ځکه وشو چې دا د کاروبار، دا د ملي مفاداتو د ضرورتونو تر مخه امریکا د دې خبرې نه دا ثابتېږي او زه دا ویل غواړم چې هغه خپله د خپلو مفاداتو اولیت چې دی، لومړیتوب چې دی، هغه تر هر څه بالا ګڼي. په کوم هیواد کې د بشري حقوقو خلاف ورزۍ روانې دي، په کوم هیواد کې ظلم زیاتې د ولس سره روان دی، په کوم هیواد کې کوم مشران چې دي هغه د انساني قتلونو تورن دي یا مجرمان ګڼل کېږي، د دې سره د امریکا په ظاهره خو ډېر کار وي خو حقیقت کې کار نه وي. مثال د پاکستان دی. په پاکستان کې د پاکستان د پوځ په مشر فیلډ مارشل عاصم منیر او په ټولو پوځیانو باندې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو سخت تورونه دي. په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې او په انتر دی د پاکستان په قومي سیاست کې د عمران خان نیول هم د بشري حقوقو خلاف ورزي ګڼل کېږي. خو د امریکا نه دا تمه کول چې په دې کې به د پاکستان سره ملګرتیا وکړي او د پاکستانیانو ملګرتیا به وکړي. غټ مثال د محمد بن سلمان دی، د خاشقجي دی چې نن خپله صدر ټرمپ د هغه لمن وینځي لګیا دی. ولې وینځي؟ دې کې د امریکا مفادات دي، دې کې د امریکا اقتصادي ګټې دي. اوس د دې قصې د افغانستان سره تعلق جوړېږي. دا تعلق دی چې 2 اتحادیان سعودي عرب او پاکستان چې د دفاعي معاهده یې کړې ده، تړون یې کړی دی او په دې لوبه کې سعودي عرب د پاکستان سره ډېره نږدې ملګرتیا ښایي. یوه سعودي عرب او امریکا ملګري دي او دوستان دي
او سعودي عرب په امریکا کې سرمایه کاري کوي. د خاشقجي په وجه نه باندې ترکیه خپه خو نن ترکیه د سعودي عرب نه خفه نه دی، نن ترکیه غصه نه دی، نن ترکیه سعودي عرب پاکستان او امریکا په شریکه یو غټ هدف چې دی هغې طرف ته روان دي. قسم پرونه ناسته د وایټ هاوس کې د محمد بن سلمان د کابل سره یوازې یا د افغانستان او د پاکستان سره تړلې نه وه. په دې کې ډېرې غټې اقتصادي پروژې دي، جنگي جهازونه دي، انویسټمنټ دی، سرمایه کاري ده وغیره وغیره. خو د پاکستان، سعودي عرب او ترکیې دا شریک خواهش چې صدر ټرمپ لري په دې کې د هغه سره د کومک او ملګرتیا ډېر نږدې تعلق دی. اوس سعودي عرب محمد بن سلمان چې کله بیرته لاړ شي نو زه داسې اسسمنټ دي، داسې معلومات لرم چې د افغانستان پاکستان چې کوم اوسنی جنجال دی په دې کې به تاسو ډېر زر او نږدې پرمختګونه مونږه او تاسو ووینو، ډیولپمنټ به ووینو. څنګه چې په شروع کې به وویلو چې د پاکستان په 15 د سپتمبر باندې د عاصم منیر په وایټ هاوس کې ملاقات، د اردوغان ملاقات او د هغې وروسته په 9 اکتوبر په افغانستان باندې حملې چې وي هغه شروع شوې د دې نه وي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. او په دې منځ کې بیا قطر هم شامل شو، ترکیه هم شامل شو. اوس هم ترکیه وایي چې هغه د پاکستان او طالبان ترمنځ مذاکرات کول غواړي. په دې کې ایران هم وړاندیز کړی دی. اصل لوبه دا ده چې دغه هدف د پاکستان چې د کم لپاره جنگ شروع کړی نه دی ترلاسه شوی. په ظاهره پاکستان هدف خپل د ترهګرۍ خلاف جګړه ګڼي خو اصل هدف دا نه دی. اصل هدف څنګه چې بیا په مطبوعاتو کې اوس راغلی دي، خپل ورته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد صاحب هم اشاره کړې ده او ما هم په دې پروګرامونو کې بیا ولیدي، هغه د بګرام ترلاسه کول. د پاکستان د پوځ یو کړۍ د پاکستانیانو د خواهشاتو پر خلاف په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا د زبرځواکونو په لمس دا کار کوي. او زبرځواکونه چې دي هغه امریکا ده او هغه امریکا چې هغه د بګرام هوایي میدان بیرته نیول غواړي د چین په مخالفت کې. پرون په وایټ هاوس کې مې اورېدل چې صدر ټرمپ د ام بي اس سره چې کله خبره کول نو دا ویل چې چین او چین د سعودي عرب او د پاکستان د امریکې شریک، امریکا او سعودي عرب به شریکه مقابله کوي په AI کې، په آرټیفیشل انټیلیجنس کې او په انرژۍ په میدانونو کې وغیره وغیره، یعنې شریک رقیب دی. اوس په دې منځ کې پاکستان چې کوم په ظاهره تاوانونه کړي دي، ډېر غټ تاوانونه یې کړي دي. تاوانونه یې دا کړي دي چې هغو په حمله وکړه، د حملې نه یې څه ترلاسه نه کړل. په کابل کې سفارتي ژورتیا چې د هغو د اړیکو هغه ختمه شوه، په نړیوال ډګر باندې هغه خبرو کولو ته مجبور شو وغیره وغیره، تر اوسه ومنل نه شو. خو که دې ته داسې وکتل چې آیا پاکستاني واقعي دومره احمقان دي، دومره ناپوه دي، دا لوبه یې واقعي دومره په جذباتو کې شروع کړې وه او دې لوبه کې په هر ډګر هغو ماتې وخوړه. نو زه فکر کوم چې په ظاهره خو داسې به وي خو په دې کې سټریټیجیک اهداف چې دي د هغې لپاره میدان هواریږي. او میدان هوارېدل دا دي چې په افغانستان کې دننه چې اوسنی کوم واکمن دي هغه د بګرام هوایي میدان ورکولو ته تیار نه دي، هغه د امریکا فرمایشونو ته، د اسلام آباد فرمایشونو ته تیار نه دي. لہذا په دې باندې سعودي عرب، قطر، ترکیه، امریکا او پاکستان سلا دي چې ممکنه توګه باندې د دې بدلون سره دا خواهشات د دوی پوره شي. اوس بدلون امکان خو شته دی خو که د جګړې د لارې وي نو دا چاته قبول نه دی. دا نه واشنګټن ته قبول دی، نه قطر ته قبول دی، نه ترکیه ته قبول دی او نه اسلام آباد او پاکستان ته قبول دی. ولې دی په دې پوهېږي که چېرې جګړه بیا جوړېږي، که افغانستان کې د واکمنو طالبانو خلاف سازش کېږي او جنگ شروع کېږي، دا جنگ د چا په ګټه نه تمامېږي. یعنی که ته د جنگ د لارې اوسني واکمنانو یا د هغو ځینې مشران لرې کوي، هغه به ستا خلاف سواله جګړه کوي. په افغانستان کې به اړې ګړې جوړېږي. د افغانستان خاوره چې ده هغه به د یو وار بیا د نړیوالو وسلوالو مرکز جوړېږي. پاکستان کې خو به اړې ګړې وي، په لاهور اسلام آباد کې خو به اړې ګړې وي. تاسو ولیدل چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې دننه حمله وشوه. خو د دې اثرات به په ایران هم وي، د دې اثرات به په سعودي عرب هم وي، د دې اثرات به د امریکا او د هغو په اتحادیانو هم وي او د دې اثرات به په ترکیه او په نورو اروپایي هیوادونو په چمګاونه کې هم وي. ځکه دی نه غواړي چې جګړه
او په افغانستان کې اوسنی واکمنان چې دي هغه د طاقت یا د وینې یعنی بلډ شیډ چې وشي د هغې د لارې ختم شي بلکې پر امنه پروسس وشي. پر امنه پروسس څه دی؟ کوم ته چې د پیسفل ټرانزیشن وایي او د هغې معلومات زه لرم چې په هغې باندې د کار شروع کړی دی. اوس په داسې حالاتو کې که د افغانستان اوسني واکمنان په کابل کې ناست چارواکي یا په کندهار کې ناست چارواکي بیداره فیصلې وکړي پرېکړې وکړي کوم چې په دې وروستیو کې ډېرې زیات لیدل کېږي متحرک شوي دي یعنې پریس کانفرنسونه روان دي ملاقاتونه روان دي د پاکستان سره ټریډ او تجارت چې دی په هغې باندې افغان طالبانو ډېرې سکوټې او نیغې او غټې فیصلې وکړې. د سعودي عرب وبخئ د هندوستان سره اړیکې ډېرې نږدې او قوي کړلې خپل منځه ملاقاتونه پکې وشو. په اوس دا دی تازه خبر دا دی چې په کندهار کې د دارالافتا د مشرانو په دې موضوع باندې غونډه روانه ده پرېکړه کېدونکې ده. نو دی کولی شي چې د نړۍ د دې سازشونو مخه ونیسي. د نړۍ د دې سازشونو غټ هدف ما وویل رژیم چینج او د بګرام هوایي ډګر ترلاسه کول. په دې کې د پاکستان د مشرانو د امریکې سره لوز د سعودي عرب د امریکې سره لوز د ترکیې د امریکې سره لوز او دا لوزونه یوازې د امریکا لپاره نه کوي یوازې د امریکا لپاره دی ټوپک وهل نه غواړي په مفتو کې ویډیا کې په دې کې د هغو خپل ملکي مفادات دي اقتصادي ګټې دي. ترکیه جازونه غواړي سعودي عرب انویسټمنټ غواړي د سعودي عرب MBS چې په راتلونکو کې د سعودي عرب بادشاه دی هغه خپل لمن وینځل غواړي هغه اروپا ته ویسټ د ځان چې دی یو قوي لیډر په توګه ښودل غواړي. او پاکستان چې دی هغه ته د اقتصاد ضرورت دی هغه ته د مالی کومک ضرورت دی هغه د هند په مقابل کې د وسلو ضرورتمند دی حاجتمند دی دا ټول د امریکا نه روان دي. نو دی د امریکا سره د امریکا د خواهش پوره کولو لپاره ډېر په آرام او قلاره لګیا دي او د دې جنګ امکانات موجود دي او د دې جنګ مخه نیول چې دي هغه د افغانانو اوسني واکمنان چې دي طالبانو د هغو په لاس کې دي. زه د نننۍ پروګرام پر ځای کې راغونډوم چې ډېرو ملګرو ډېر زیات فکرمندۍ اظهار وکړ چې زه 7 ورځو پورې نه وم غیب وم چرته وم سمې کول. زه خو ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زما په هکله فکرمندۍ اظهار کو او زما په هکله مو دعاګانې کولې ما ته مو ایمیلونه رالیږل میسجونه مو رالیږل واقعي ستاسو فکرمندو زه قدر کوم زه ستاسو شکریا ادا کوم. البته امریکا کې ژوند چې دی دا هغه کم د چا شعر دی چې یارانه د بونیري اسانه نه ده هر اختر کې هر سپرلي کې به د پیر بابا ته غواړي. نو ژوند د امریکې اسان نه دی. په امریکا کې په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې ژوند تېرېدل چې دي دا ممکن نه دي. د ژوند د تېرولو لپاره څه نورې لارې چارې هم لټول غواړي څه مزدوري هم کول غواړي د کور لپاره څه رزق روزي هم ګټل غواړي. نو زه هم په دغه کوششونو کې مې یقین وکړی دا چیلنجینګ او مشکل دور دی په دې مشکل او چیلنجینګ دور کې زما هم دغه کوششونه روان وو په دې منډو ترلو کې په پروګرام ته وخت نشو ورکولی او زه پښیمانه به زه بخښنه غواړم باید د دې هر څه باوجود ما وخت ورکړی وی که څه هم هغه کوششونو کې زه تر اوسه پورې نه یم کامیابه شوی. امیدونه شته دی د ژوند د ښه تېرولو امیدونه شته دی خو تر اوسه پورې ژوند چې دی هغه یو انتهایي سخت چلنج سره مخ دی. نو زه به یوټیوب ته هم وخت ورکوم ما د دې نه مخکې یو میاشت مخکې تاسو ته اشارتن ویلي وو چې ملګرو په ممکنه توګه زه ډېر زیات پروګرامونه ونه کړی شم په ممکنه توګه زه ډېر زیات فیسبوک ته راښکاره نه کړی شم. فیسبوک او یوټیوب ماته دومره پیسې نه ګټي چې هغه زه په هغې باندې کور وساتم په هغې باندې زه ژوند تېر کړم. د ژوند تېرولو لپاره څه نوره مزدوري څه لارې چارې لټول پکار وي. په دې خاطر باندې غیب وم خو ستاسو سره ملوث دا دی چې دومره زیاتې غیر حاضریانې به بیا نه کومه له خیره سره تاسو نه زه کومک غواړم ملګرتیا غواړم ستاسو وروري ستاسو مینه ستاسو دوستي ستاسو زما په دې سفر کې زما سره ملګرتیا چې دا هغه ډېر ارزښت لري. دا چینل سبسکرایب کړئ ملګرو ته یې ورسوئ او په دې کې تاسو کولی شئ چې په پیټریان چې کوم زمونږ پیډ یا د میاشتې چې کوم دې کې تاسو کومک کولی شئ د هغې لارې هم کولی شئ. دغه شانتې فیسبوک باندې هم کولی شئ او په نورو لارو چارو هم کولی شئ. نو ممکنه توګه بیا زما نورې دغه چې دي منډې تړلې هغه لږ راکمې شي که زموږ ضرورتونه د یوټیوب د لارې پوره کېږي. نو تاسو دا سبسکرایب کړئ هغه لیدونکي هغه ملګري چې هغه دا پروګرامونه په خپل فیسبوک ته زموږ نه ډاونلوډ کړي بیا خپل فیسبوک ته پورته کړي. زه ورته خواست کوم چې داسې مه کوئ دې پروګرامونو کې موږ ډېره خوارۍ زارۍ کوو زموږ نه ډېر وخت په دې اخیستل کېږي. نننی پروګرام هم دې ځای کې پای ته رسي. راتلونکو پروګرامونو کې به د مهمو موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې بیا راځم. چېرته چې شپه ده هلته ښه شپه او چېرته چې ورځ ده هلته به ښه ورځ په مخه.